سلامونه مې ومنئ تمه ده چې تاسو به روغ جوړ به یې. نن بیا هم راځو 28 فصل ته. 28 فصل لومړی لغت دی بینډ، د موسیقۍ ډله. بینډ د موسیقۍ ډله، بیرلی په لږ اندازه سره، وربشت ته هم وایو خو دلته هدف په لږ اندازه سره بیرلی. بورینګ، بورینګ معنا ستړی کوونکی. کینسل له منځه وړل، کینسل له منځه وړل. ډرایو وی د کور لار یا شخصي لار، موږ تاسو ورته وایو ډرایو وی. ګاربیج، ګاربیج کثافات. انسټرومنټ، انسټرومنټ د موسیقۍ سامان آلات. لیست، لیست. میجیک جادویي. میسیج پیغام. نوټیس یادول، یاداشت کول. اون ملح کېدل. پریډیکټ اټکل کول. پریډیکټ اټکل. پروفیسر، پروفیسر پروفیسور، او موږ تاسو ورته پوهاند وایو. رش بیړه کول، رش بیړه کول. سکیجول تقسیم اوقات، سکیجول تقسیم اوقات. شیر شریکول، شیر شریکول. سټیج دریز. سټورم طوفان، سټورم طوفان. ویدن دننه، ویدن دننه. اوس نو راځو سټوري ته. د 40 مېلمستیا. کوډیز فیملی، د کوډي فیملی کورنۍ. موټوانی هاوس نوي کور ته لاړل، کډه یې وکړه. هیز ډیډ ګاټ ا نیو جاب از پروفیسور، د هغې پلار ترلاسه کړله یوه نوې وظیفه د پوهاند په صفت باندې. کوډي لایکډ هیز نیو ټاون، کوډي خپل نوی ښارګوټی خوښول یې. بټ هی میسډ هیز ګرینډ پارنټس، خو مګر ده ته ور یادېدل د هغه پلار او نیکه، ځکه یې هغه لاس ورکړي وو. فور هیز برډې، د هغې د زیږېدو په ورځ باندې. کوډي وانټېډ ټو هاو ا پارټي، کوډي وغوښتل چې یوه مېلمستیا ولري. هیز ډیډ سیډ، د هغې پلار وویل. یس وی کوډ ایون هاو ا بینډ پلی، موږ به د موسیقۍ ډله هم ولرو. او آن د ډے آف د پارټي، د زیږېدو په ورځ باندې. کوډي ووک اپ، پورته شو وختي. ان رسټ ټو ګیټ ریډي، او بیړه یې وکړله په تیارۍ باندې. هی سټارټېډ ټو چیک، هغه پیل وکړلو چې چیک کړي. هیز لیست اف تھنګ، د ده د شیانو لیست ټو ډو چې ترسره یې کړي. هی واز سو ایکسایټډ، ډېر لیوالی و. بټ دین مګر بیا. هی نوټیسډ، هغه ته ور یاد شول. سمثینګ، یا یې ولیدل بعضې شیان. ټیریبل خطرناک، هغه بعضې شیان یې خطرناک ولیدل. دیر واز سنو، هلته واوره وه. آن د ګراونډ، په ځمکه باندې. and lots of it، خو ډېره زیاته وه. ډیډ هی یلډ، پلاره هغې دغه اواز ورته وکړو، چیغه یې ورته وکړه. هاو کان د بینډ پلی، څنګه به د موسیقۍ ډله پلی وکړي، یا مثال موسیقۍ به پلی کړي. دیر انسټرومنټس، هغه د موسیقۍ آلات. آوټسایډ بهر، بهر خو واوره ده، نو څنګه. ډیډ سیډ، پلار ورته وویل. وی ویل موو د سټیج انسایډ، موږ به دننه سټیج ته راشو. اټ بیرلی فیټ ودن د ګاربیج، یو څه اندازه دغه هغه لري، کثافات لري، نو دې په اساس باندې به یو څه ستونزمنه وي. خو بیکاز ځکه دیر ور سم باکسز، بکسونه دي هلته. ان ګراج دیر ګاربیج دیر، او کثافات هم دي. بټ وین دې فینشډ، خو مګر کله چې دوی دغه سامان خلاص کړل، د شیان یې لرې کړل. they got a call from the band، خو یو زنګ ورته راغلو د موسیقۍ له ډلې څخه. they didn't want to come in the snowstorm، دوی نه غوښتل چې په طوفاني واورین موسم کې راشي.
Date said bloody well, let's get someone to perform راځي چې ترلاسه کړو بعضې هغه کسان چې جادو ترسره کړي but no one would come هیڅوک هم رانغلل because of the snow د واورې له امله. Finally date said بالاخره پلار وویل کوډي dear was so too much snow دلته خو زیاته واوره ده. We need to cancel the party موږ باید مېلمستیا کینسل کړو. yes sir کوډي said پلاره بالکل سمه ده. sadly په خفګان سره ووی it is going to be a boring birthday دا به ډېر زیږېدو ورځ وي. he predicted هغه اټکل وکړلو هم د کور he wanted هغه غوښتل share to share چې شریک کړي his birthday خو دا لیک غلطه شوه. he predicted د اټکل وکړلو کوډي wanted to share his birthday to someone کوډي غوښتل چې شریکه کې د خپل زیږېدو ورځ د یو چا سره. he wanted to be at his old house هغې دا غوښتل چې په خپل پخواني کور کې شي. he wanted to see his grandparents هغه غوښتل چې خپل نیا او نیکه وویني. but then something got his attention خو مګر بعضې څه د ده توجه واړوله او جذب یې کړله. he noticed a car هغې ولیدلو یو موټر in a driveway په ده in the driveway چې هغه د دوی شخصي کور سره و شخصي لارې سره و. نو his grandparents owned a car like that د هغې مور او پلار نه وبخئ نیا او نیکه هم دغسې موټر لرل لکه هغه. کوډي was right کوډي په سمه و. his grandparents came for his birthday د هغې نیکه او نیا د هغې د زیږېدو ورځې لپاره لاړ. happy birthday خوشحاله و زیږېدو ورځ ولرئ کوډي. we are sorry we are late بخښنه غواړو د ناوخته کېدو په اساس باندې but there was so much snow خو زیاته واوره وه. go up schedule له همدې امله موږ د هغه د خپل تصمیماتو له مخې خراب کړو ګډوډي کړو. we tried to leave a message موږ هڅه وکړه چې یو پرېږدو یو پیغام to tell you چې تا ته ووایو. کوډي told them کوډي ورته وویل دوی ته what happened څه پېښ شوي دي. I am sorry زه بخښنه غواړم said grandpa نیکه یې وویل. I was sad زه خفه وم کوډي said کوډي ورته وویل but I am not anymore خو اوس خفه نه یم. I am so happy ډېر خوښ یم to see you چې تاسې وینم. did brought out کوډی's birthday treat مګر هغه چې دغه پلار یې دغه کوډي لپاره د کوډي صندوق لپاره یو څه راوړي. it was his favorite type دا د ده د خوښې شیان وو. یو ډول خوراک دی with wiped د ډبل کریم on the top چې کریم یې هم لرلو د هغې په سر باندې. یعنې داسې یو خوراک ده چې بس هغه کریمونه دي یو ډول خوراک دی لکه موږ تاسو ملایه شوی په یا مثال نور داسې د پوره اچولی کېږي هغه خوړلی کېږي. then the کوډي told his grandparents بیا د هغې کوډي خپل نیکه او نیا ته وویل about the new town د نوي ښارګوټي په باره کې. it was his best birthday ever دغه ورځ بیا د تل لپاره به د هغې د خوښې او خوشحالۍ ورځ وه. صحیح ده. نو تمه ده چې دغه ستاسو زده شوی وي او ښې شیبې به تاسو به د هغې نه خوند اخیسته وي. دغه لغتونه در سره یاد کړئ جملې در سره یاد کړئ نور درته ښې